يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. مجالس په دنیا کې ډیر زیات کیږي او ډیره غونډې کیږي. بعضې غونډې نیسي چې هغه شیطان ته ګیره واچوي او ډیر زیات ورته خوشحاله وي، او بعضې داسې غونډې چې هغې نه شیطان لرې تښتي او د الله مقرب ملائک د هغې نه چار چاپېره تاو شي. راځئ چې موږ خپلو مجالسو ته وګورو، خپلو غونډو ته وګورو. موږ او تاسو خو هغه په چغو باندې ښایسته کړي یا هم په هاهو باندې ښایسته کړي. دا د دنیا ښایست خو څه ښایست نه دی. غونډه او مجلس هغه دی، هغه ښایسته مجلس دی چې هغې ته الله ښه مجلس ویلی. ښه مجلس هغه دی چې زمونږ خوږ نبي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي. دا نن چې کوم مجلس دی نو انشاءالله دا هغه مجلس دی چې د الله نبی د دې په باره کې فرمایلی و هم الجلساء لا یشقى جلیسهم. دا داسې ناس کسان دي چې په دې کې یو کس د چا سره د کار او د څه ضرورت په بنا راغلی دی، خو هغه صرف دې ته ایثار شوی دی چې دا بیان به ختم شي، د ده سره به وروسته زما کار او هغه خپله خبره به وکړمه. خو د الله نبی فرمایي دا داسې مجلس دی چې دا بدبخته انسان په دې مجلس کې بدبخته نه پرېږدي، بلکې هر یو انسان دا نیکبخته کوي او دارنګې خوش قسمته کوي. نو دا یو بهترین مجلس دی. باید چې موږ او تاسو د دې مجالسو نه ډېر زیاتې پیدې واخلو، په دې کې خپل شرکت هغه یقیني کړو. محترم او عزتمندو، قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے مومنانو ته الله خطاب کړی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته چا وی لږ وصیت راته وکړه، هغه ته وی قرآن کریم ته غوږ کېږدوه چې کله یا ایها الذین آمنوا راشي یا به درته رب العالمین د څه خبرې حکم کوي یا به د څه خبرې نه دې منع کوي یا به څه اخبار وغیره در کوي. دا زما تا ته وصیت دی. دا څومره درون اواز دی. یو مشر چاته آواز وکړي، یو وزیر اعظم چاته وایي چې ته اسلام آباد ته راشه، په یوه ګنټه کې به هغه هلته رسېدلی، هغه به ټول کارونه پرېښودي. د ټولو کائناتو رب، د ټول نظام چلونکی، د عرش مالک، هغه وایي یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو قوا انفسکم واهلیکم نارا. دومره عظیم رب چې ما او تا ته آواز کوي، واقعي چې دا خبره وړه نه ده، ډېره لویه خبره ده. اے مومنانو قوا انفسکم، ځان بچ کئ، و اهلیکم نارا، او خپل اهل و عیال د اور نه بچ کئ. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای ما دې کس نه لیدلی چې هغه د جنت طلبګار دی او نام طالبها، چې د هغې طالب دی اوده شي، او څوک چې د جهنم نه تښتي. نو ما داسې منظر او داسې کس نه دی لیدلی چې نام هاربها، چې د هغې تښتېدونکی دی اوده یو په غفلت کې. د دې وجې نه الله فرمایي خپل ځان او خپل اهل و عیال د اور نه بچ کئ. او دا داسې عام اور نه دی، وقودها الناس والحجاره. د دې خشاک خلک دی او کاڼي دي، دا به څومره خطرناک اوري. د الله نبی د هغې تفسیر بیان کړی دی چې د دنیا دا اور دا 70 واحصه د هغه جهنم د اور ده. د دې اندازه چې ولګولی شي ګرم اور، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي 70 واحصه چې د دې درجه حرارت 2000 سنټیګریډ دی، او د هغه جهنم اور 1,38,000 درجه حرارت سنټیګریډ لري. ګرموالي ته وګوره. یو بل صحیح حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کان فی هذا المسجد، ظاهر دا ده چې مسجد نبوي یادی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته په دې جماعت کې 100,000 او یزیدون، 1,00,000 کسان یا د دې نه ډېر کسانی، او د جهنم نه یو کس راشي په دې مجلس کې صرف ساه غونته واخلي، تنفس واخلي، د الله نبی فرمایي لاحترق بهم
دا ټول جماعت به موسوځي، دا 100,000 او د 100,000 نه ډیر کسان دا ټول به وسوځي. والله چې دا حدیث سره واوري چې د یو جهنمی تنفس غونتا بیا زموږ استادو دا خبرې چې چا سره ورانه الکه روغه کا وای مړ وای ک جهنم ته به زما هم روغه ما مونږ وای جهنم خو لا ډیر لري شهره په دنیا کې او ګوت ماوتا جهنم دا سکه چې د دنیا دا اور چې داغه 70 وا حصہ دا یو نیم منټه ته ماوتا را ګوت ټینګولې شو خو ماوتا تاسو د جهنم دا اور او د تذکریه سي غف کاری. الله يقول بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الله پر او د الله پایتونو پر رسول پر استهزاء کوي. څنګه ستا ایمان بالغیب نشتا هغه د جهنم چې پاغي کې کسته هغه صرف سات درې واخلي داغه په وجه 100,000 کسان او داغه نه زیات او غون مسجد سوځي. د دې وجه محترم عزت مندو د الله نبی فرمایي وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. پدې سې ملائک دي چې بالکل سخت طبيعت والا ملائک دي د چا سره کوآپریشن د چا سره سہولتونه وغیرہ نه کوي بلکې د لا يعصون الله ما امرهم الله چې ورته امر وکي بس هغه کوي او د الله د امر خلاف نه کوي. زوځه کې الله فرمایي وای دغه انسان الله وایي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه وای وینسه او جهنم ته واچوي. د یو आवाज د رب العالمین د دې د تکمیل د پاره با ابتدره 70,000 ملک او یا زر ملائک با پرې کمزوري بنده بس راشي او الله به وې تړې پرې زنځیرونو کې او جهنم ته واچوي. اے محترم او عزتمندو چې او یا زر ملائک دا په انسان پس راشي په یو مجلس کې چې کم ده 2,00,000 کسان ناسي یو ماشين پلاس کس په دروازه کې ولاړی څوک دا غي نه رب نشواله هغه ملائک چې هغه دومره سخت ملائک دي 70,000 ملائک پدې ورکوټي بدن پسې راشي پاغه زنجیر وتړي او بیا الله دې نه کې ماوتاري جهنم ته ورځي ګزکه جهنم د چا لپاره دی خود دې انسانانو لپاره دی. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. رسول صلی الله علیه وسلم فرمای وای پتا شو کې هر یو کس نکابان دی او د هر یو نه بداغه د لاندې چې کم رعیت داغه تپوس بکیږي. د دې مجلس موافق چې دا د ماشومان تربیت ته محترم او عزتمندو د ماشومان د دې مور او پلار شته د دې مور او پلار نه به تپوس کیږي چې تا د خپل بچی څنګه تربیت کړی دغه تربیت الاولاد یو دینی تربیت ته یو اخلاقی تربیت ته یو جسمانی تربیت ته یو اجتماعي او معاشرتي تربیت ته باید چې د ټولو تربیتونو موږ خیال وساتو. دا تربیت په موږ د مغرب نه زده کوو دا تربیت په موږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم نه زده کوو. کم چې دینی تربیت ته زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایلو مروا اولادکم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابناء 10. د الله نبی فرمای خپل اولاد ته امر وکي چې کله دا د 2 کالو شي د موز حکم ورته وکي او کله چې دا د 10 کالو شي نو وای په دې باندې چې کله دا موز نه کوي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک خبره ده. ایا ما ته د دې صلیحاس کړه رکنا امام بخاری رحمه الله باب دی وای باب ده په بیان دا تعلیم القرآن وای تعلیم د قرآن د ماشومانو د پاره او بیا حدیث راوړي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې ما مفصل سورتونه یاد کړیو زپ ماشومالکم بیا امام بخاری رحمه الله باب دی خروج الصبيان الى المصلى د ماشومانو استل عدګاه ته ټول تربیت ته بیا امام بخاری رحمه الله مستقل بابونه د ماشومانو په باره کې دی چې ګوره صوم الصبيان د ماشومانو روزه او بیا پاګې باندې حدیث راوړي د ربيع بنت معاوذ رضی الله عنها چې مونږ به د خپل ماشومانو هغه تربیت پام پداسې کو چې د عاشوري روزه باندې پیونی ولا جمعه او مسجد ته باندې بوتلا کله به هغه په خوراک او طعام پسې جړلا د لوبو سيزونه به امر کولا چې درو جماعت پورې هغه په دې باندې ټینګ شي. دیو جن محترم او عزتمندو زمون رسول الله صلی الله علیه وسلم د بچو تربیت په کومه طریقه سره کړه
د الله نبی خدا فرمایلیو نن سبا چې د 2 کالو ماشومي زما ستا تربیت دا غسره اې د مانزه په باب کې ما او تا دا غسه خیال ساتل لري کنه افسوس په معاشره باندې راځي هغه امام احمد بن حنبل رحمه الله د بغداد په یخ علاقه کې اوسېږي وای زما مور به سحر وخت را پاسې دلا مال به وبګر میکړي او بیا د وبو د ګرمولو نه ورستا پرغه تور تم کې به پردا د ځان نه تاو کړه او زبه ونیو او جمعه او مسجد ته به بوتلما او ما بال تر قران وغیرہ درس او تدریس هغه به مزدکو بیا به د مور ما تناسته او زبه بیا راوستما افسوس هغه پلانان شو یو ملګری خبره کوله به مړ وی هر یو سړی د ځان پلان جوړ کړي دا د پلان حیثیت ده واقعي خبره ده هر یو سړی پلان دی دا پلانواله یوازې په دې باندې نه کیږي چې ستا بچی چرته جګړه وکي وير زبر خپل پلان ته وخېما هغه ته خپل پلان د ټولو نه زیات طاقتور او دارنګي پر عزم انسان ښکاری کله ټولو نه غټه خبره شي او زبر خپل پلان ته وخېم دیو جن محترم او عزتمنو راځي چې ما او تعالی خپل بچو دینی تربیت کو کچرته ماشوم جمعه ته لاړ شي نو مور او پلار دوانه ويره دی بچی سره به گزاره کو گزارې نه بغیر نه کیږي که سبق نه ويره وي گزاره به سره کو د گزارې نه بغیر نه کیږي ماشوم لشل په ورکی هغه په لار کې ورکیږي یا وشلې یو شړق او دارنګ وهل په جوړ شي الکه گزاره شوا نه نه وای دا د گزارې ماشوم نه دی دا کچرته ستا کور کې او پیاله قدرې ماته کی 15 ورځې پس د 100 روپو پیاله د ماته کړه قسم دې که څوک سره گزاره وکي خو کله کچرته موبایل راوالي یا غلط تصویرونه پیګوري یا غلط خبرې کوي د چا سره ویره بس گزاره وکړه اوس پچرته و تختی افسوس پر معاشره باندې ده ستانه رب العالمین د دې بچی په باره کې تپوس کوي وقفوهم انهم مسئولون الله وی وتروي د دې نه تپوس کوي دا خو دې غپ نه ده تعالی الله بچی درکړي یا په دنیا ګټه یا په عيش اشرف او د خپل دنیا د خونه او د مزید لپاره تا خو دي بل محترم او عزتمندو د ماشومان او اخلاقی تربیت وفرقوا بينهم فی المزاجع دا الله نبی فرمایي چې کله دا لسو کال ته ورسیږي نو خور ده او کرور او که خور او خور ده کرور او ورور ده بل یو بل سره نسم لوي د دې اخلاقی تربیت ولا مزیدار ورکا بچي بهر ته چوزي اخلاق په داسې چله بچي کم مجلس ته چورځي سلام وکي د مور پلار ادب وکي تا د خپل زوی لپاره چرته نماز خوتري لس منټه ایستي چې د تلګوټي په قلار خبره وکم زمونږ استاد خبره خدای یا ډانګي یا د وهلي یا الله دې ملا ماته کا ټول عمر خیری الان کې دا خیری وغیرہ نه پکار په خوا به کچرته و جنې و ځان له غټه بکینستا ډیره متقی جنې و که یو سړی به غټه کینا سنن چې غټه جنې والک کینی د ټولو ناراضی لاغی موبایل وسري چې ته خبرې پکې یا فلم نه پګول دې حتی نه حل راوته ره اسماء رضی الله عنها هغه دې بیبي وا چې داغه زوی حجاج ابن یوسف ورته سوي هغه مکه وکنه داسې خیره برته وکما الله به دې شورکی او مثال ورکول کپاولنی پنځل سفارو کې چې کلاله پز نشتا او بیا ورته غوي چې زه دا قران کریم ګورم او بیا وای دا خو حقیقت ته هغه زنانه او ته قران کریم ته یادو د خپل بچو ته به قران یادو نن سبا زموږ استادونه میندو تربیت سي بچیا پلانکی ته کنزل وکا یره دون خپل کنزل کوي ته پاسه دا کمر واره دا پیولا ان زمانہ بچي خو سم انګريز ده ته په خپل وای چې انګريز ده هغه انګريز چې الله نبی فرمایو د دې خلاف کوي د يهودو نه سوالو هغه انګريز طالبہ تحفه کې موبایل را لګره ته تباو برباد کې او تخپل بچی ته مینه محبت ته وجنا انګريز به شیطان ورته او تخپل بچی ته چې پلاکی ته کنزل وکا دا تربیت تخپل بچو نه محترم او عزتمندو معاذ ابن جبل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن ته لګو ورته فرمایي دی راوبل دې کلمې ته چې لا اله الا الله خپل بچی ته لا اله الا الله وایا محمد رسول الله ورته وایا بچی ته دا وایا چې الله چرته ده هغه په دې باندې عادت کې چې هغه غوته برونی شي یو مولا راول هغه به دونه غټ پټ کې په سر کړی چې د وو ورځو باران هغه به تلان دی نوځي هغه ته وای چې با الله کم زیره هغه به هر زیره خود دې په چې تربیت چې تا وکړو دا په زنګو کې پروتي تورته الله چرته له به خبره هم نشي کولای غوته به برونی شي دا چې خپل بچو تربیت پکار دی بل محترم او عزتمندو دا غوي جسمانی تربیت هم پکار دی
پاګوي باندې صدقه پکار ده. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي یو دینار سره د الله په لار کې خرج کی، یو دینار د یو غلام په آزادولو کې خرج کی، یو دینار یو مسکین لور کی، او یو دینار په خپل اهل او عیال باندې خرج کی. پدې کې غوړه دینار هغه چې هغه په خپل اهل او عیال خرج کی. دا څومره بهترین کار دی. د خپل اهل او عیال د پاره سسیز راوړه، نیت پکې صالح کړه، ستاره لپاره صدقه، الله تعالی په دې اجر درکړي. د دې وجه د خپل بچو جسمانی تربیت واعد لهم ما استطعتم من قوه، تربیت ولور ک بچیا ته به دغه يهود نسوارو خلاف جنگيږي. دانه چې يهودي ګره خرولې تام ګره خرولې دا افسوس پر معاشره باندې علما لګیاري بیانات ډیر زیات کوي. خو محترم او عزتمندو د ټولو نه اهم خبره عمل له الله وی یا ایو الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. زم په مجلس کې کوم هر یو کس پاسو د ټولو نه زیات لکه یو امیر کسي چې هغه د قران نازل هم نه ویلي، بل اوس ما ملګرو ته وی دغه کوپار دا چې کوم دی د قران نه دومره خبر دي چې هغه د شراب بوتل راوالي او دغه آیات هغه کولاو کی او باغی آیات د پاسه باندې شراب واړي. نن یو مسلمان پاسوا چې ستا په قران کې د حرمت د شراب او د حرمت آیات کم یو ده، د تر دې هم پته نشتا، د تر حدیث هم پته نشتا، خو د بیا د کرکټ او د لوبغاړو نمونه آیات کابل ټول ورزي، د پیچو د دې خبرې او توکر چاري او د چکی خبرې دا به ټول د ورزي. د وزیر اعظم سیب عمران خان وای د څه مستقبل دی، یو لوی ډایری په پسداولي کې د دې حکومت دا مقصد دی، د پلانکی وزیر دا مقصد دی، ته وای چې د توس وحی رااله لکه د دې خبرونه څه مقصد دی؟ ته چې د کم سیس لپاره پیدا یې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله وی ما پیریان او انسانان نه پیدا کړي مگر د خپل عبادت لپاره. د دې وجه محترم او عزتمندو باید چې موږ تاسو د ژوند خپل مقصد پیژنو. بیا به ډېر افسوس او ارمان کو خو وخت برابر تیری. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځوانانو د تربیت کړو. یو صحیح حدیث کې راځي ابو امامه رضی الله عنه فرمایي یو شاب او یو پتا راغی د رسول صلی الله علیه وسلم خواته او دای وته وی ذل بالزنا و یا رسول الله مال الزنا اجازه راکا. دا وس کماته وسو کوی نو ما به دوسه پیړ والی بل استاد ته و یا پلار ته وی خدای الله د نبی د اخلاق ته ګوره. نن که بچي وران نه خو زم ډېر حصہ زما استاد بد اخلاقی د وجنا هغه ته چرته ما ته د مینې محبت خبره ونکړه، هغه ما ته چرته رضان خواته کې نه نو. رسول صلی الله علیه وسلم هغه د ام سلمہ رضی الله عنها زوی د خپل ځان سره پر روټۍ باندې دی او په روټۍ باندې کې نه او دا ورته یا غلام اے بچی د الله نوم واخلا چې کله روټۍ خوري بسم الله وایا او وکل مما یلیک د خپل خوانه خورا. داسې تربیت ما او تا د بچو چرته کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام فزجره الناس خلق ورټو وقالوا مهما داسې خبره مکوا. نبی صلی الله علیه وسلم ادنه ویرانی نزدې کوي فدنا منه قریبا نزدې وته شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر په واجب انداز باندې پوهه کو وای اتحبه لامك دا زنا تر خپل مور د پاره خوخه هغه زما مور پلادستانه قربان شوی نه. د الله نبی ورته فرمایي والناس لا يحبون لامهاتهم خلق ولدا زنا د خپل میندو لپاره نه خوخه. بیا ورته یا فتحبه لابنتك د خپل لور د پاره دا زنا خوخه چې ماته چې د زنا اجازه راکا. وینا یا رسول الله د الله نبی ورته فرمایل خبردار دا خبر زین نشین کا چې والناس لا يحبون لبناتهم خلق د خپل لوریانو د پاره نه خوخه. بیا ورته ویلې وخت د خپل خور د پاره خوخه. وینا یا رسول الله د خپل خور د پاره زنا نه خوخما. د الله نبی ورته وی دا خبره په ذهن کې کېدوا والناس لا يحبون لاخواتهم خلق د خپل خويندو د پاره نه خوخه. بیا ورته وی ای زما ای زوانا اپ تحبوا لعمتك ته د خپل ترور د پاره خوخه. هغه وینا رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي خلق دا خپل تروریانو د پاره نه خوخی. بیا ورته وی اپ تحبه لخالتك د خپل خاله د پاره خوخی. هغه ورته وی نستا نه خوخما زما مور پلار پتا قربان شي. او بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خلقم دا خپل خالو د تروریانو د پاره نه خوخی وله. او بیا په لاس کې خودو او دای وته وی اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. الله گناهونه معاف کا، الله زړه صفا کا، الله د شرمګاه حفاظت او کا شرمګاه ولا پاک کا. هغه صحابي وی بیا چرته یو دم
یو معمولی نظر چرته زنانه ته نه دی کړی. د دې وجه نه محترمو عزتمندو زما ستا اخلاق خو داسې اخلاق دي بچی ته زما ستا اخلاق معلوم دي زما ستا نصیحت په هغه باندې چرته اثر کوي. سړی راشي وایي اواز که ورته ما ورته خپل بچي ته ووایه چې ورته ووایه چې کور نشته اما ورته ته برن برن ګوري ما ورته به مله سره بچي تربیت وکړو ما ورته خپل بچي ته وایي نسوار راوړه ما ورته به مله سره خپل بچي تربیت وکړو ما ورته خپل بچي ته وایي ورشه سګرټ راوړه مله ما ورته به خپل بچي سره تربیت وکړو ما ورته خپل بچي ته وایي سهار مانځه ته پاسه ما ورته په خپله سهار د مانځه پاڅېدلی نه یو. زما ستا تربیت دا دی زما سره سپېړه موبایل دی زه په خپله باندې زما زوی هغه ما ته ګوري په ګوټ ګوټ په سترګو باندې چې زما د پلار د دې موبایل سره څه کوي د ده رویه څه ده مړه زما ستا څه اخلاق دی چې ما ورته به د بچي تربیت وکړو. الله ځکه وایي چې یا ایها الذین آمنو قو انفسکم واهلیکم نارا چې خپل ځان دې د اور نه نه بچ کړی بل لا که خپل بچی د اور نه بچ کړي. بل محترمو عزتمنو اجتماعي او معاشرتي ژوند بچی ته به ته یو تربیت ورکې یو مزیدار آپشن به ورته ورکې چې بچی ته به دا کار کې ته به دا کار کې که د الله په ذات باندې ایمان یې په ورځ د آخرت نو د خیر خبره کوه یا چپ پاتې شوه. مجالسو کې داسې فضول خبرې مه کوه د مشرانو ادب کوه داسې چل کوه داسې کوه داسې تربیت چې ما او تا د بچي وکړو انشاءالله ټول بچي به بیا زما او ستا تابعداري اول به د الله رب العالمین تابعداري او بیا به زما او ستا منونکي. د دې وجه نه محترمو عزتمندو زما د ټولو ملګرو ته دا درخواست دی چې الحمدلله موږ او تاسو ټول ښه پوهېږو خو راځئ چې دا کم ګناهونه موږ کړي دي د دې په اخلاص باندې توبه د الله رب العالمین نه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون دا د سورة نور د آیات ټوکړه ده او دا په هغه وخت کې نازله شوې ده چې په دا وخت کې د ابوبکر غونته شخصیت شته د عمر غونته شخصیت شته د عثمان غونته شخصیت شته دارنګې د علي رضی الله عنهم اجمعین د هغو په شانتې شخصیات شته او هغو ته الله څه وایي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. نو ما اوس دا کفرۍ خو په کې ده او ما ورته وایي چې ګناه به دې ته وایو چې چېرته بیخي چرته بدکاری وکړو یا غلا وکړو ګناه چې کوم دی هغه سپک ګڼل نه پکار. الله رب العالمین دې زمونږ استاسو اول تربیت وکړي الله دې زمونږ استاسو د بچو تربیت وکړي. قاری صاحب محترم دلته ناست دی د هغه باجوړ نه راغلی دی ستاسو پیسو ته نه دی ناست والله دا ستاسو د بچو تربیت کوي باید چې تاسو د ده خپل ځان قربان کوي. هغه قرآن کریم کې الله فرمایي یحسبهم الجاهل اغنیاء مفسرین لیکي هغه سړی جاهل دی چې هغه ځان د عالم نه خبري چې د ضرورت څه دي هغه سړی جاهل دی چې هغه ځان د طالب علم نه خبري چې د ضرورت څه دي ته د سپین سپوټ کې ته ګوري ته د سور سپوټ کې ته ګوري بیا ورته شپکم ګوري چې دا مانا په جمعات کې ناست دی والله که چېرته دا علما نه وی د دې بچو تربیت نه وی ستاسو سټونو ته به راختلی وی نن نیمه شپه راځي او که دا علما نه وی تا به په شپه کې په کور کې خپل بچی نه وی لیدلی تا به خپل لور نه وی لیدلی مله چې دا معاشره به تباه او برباد شوی دا خو دا علما دي چې بار بار نصیحتونه وعظونه کوي او د خلکو په زړونو کې لارې کوي ستا د بچو تربیت کوي ستا د لوریانو تربیت کوي ستا د ګاونډي تربیت کوي چې د دې ګاونډي سره ښه کوه. د دې وجې نه محترمو عزتمندو پکار دا ده چې موږ ټولو علماو سره مالي تعاون د هغو سره اخلاقي طور باندې ډېر په عزت کې چې د دې ټول علاقې د کلي مشر چې کوم دی دا امامي دا استاذي نور خبره زیاتول نه غواړم شیخ محترم ناست دی وخت زیات کوو والله الله رب العالمین ما في غواړو بیا شیخ سے محترمنا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين